څه کېږي. وایي ابوبکر صدیق په منډه ورغی او دې ملګرو ته یې وویل چې خلکو ملګرو یا اخوته ای زما ورونو تاسو زما پرې خبره خو خفه شوي نه وئ. وایي هغې ورته وویل چې نه دوی ورته وویل درې کرت دې ورته وویل چې داسې نه چې رب راته غوسه وګوره که تاسو خفه وئ. وایي نه نه الله دې تا ته معافي وکړي موږ ستا په خبره باندې ډېر غوسه شوي. غرض دا دی زما عزتمندو چې مسلمان به د بل مسلمان تحقیر نه کوي دا حرام دی. د هغې توقیر به کوي د هغې ادب به کوي د هغې صفت به کوي دونه چې هغه لایق دي. رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسمه تحقیر او سپکاوي د مسلمانانو نه وساتي. او په آخره کې زه د مدرسې والاو ته قاري صاحب ته او نورو استادانو د دې کلي والاو سپین ږیرو ته او دې فارغینو ته مبارکي وایم. رب العالمین همدا خوشحالي د همیشه دپاره وګرځوه. اقول قولي هذا. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء.